ښوونځي ته نه ځم. د سهار لمر راوختئ. د ځنګله ژوي ښوونځي ته روان سوه. شوخکه بیزوګۍ په خواږه خوب بیده ده. ښوونځي ته د تلو په کیسه کې لانه ده. ګړی وروسته ښه پر ارامه راکښېنسته. د سهار په چایو کې یو دانه کیله نوشیجان کړه. بیا روانه سوه او د ورځي د شوخۍ پلانونه یې وتړل. له ځانه سره یې ویله زه مکتب ته نه ځم، ولې ولاړه سم؟ تر دې به په ونو کې لوبې وکړم. بیا ولاړه د زمري بچی یې له خوبه پاڅوئ. هغه خفه سو. د ایږ له بچي یې بیا ډوډۍ املا کړه. هغه هم مرور سو. له خړې سویې کتاب وځغلوئ. هغه هم خوابدی سوه. اخر ګیدړې ورته وویل بیزوګۍ، ته ولې نن ښوونځي ته نه یې تللې چې د خلکو په بچیو کار لرې؟ بیزوګۍ ورته وویل زه مکتب ته نه ځمه، زما ټول شیان زده دي. ګیدړې ورته وویل حساب دې هم زده دی؟ لیک لوست هم کولی سې؟ بیزوګۍ ولاړه او د مکتب بسته یې راواخیسته. د کتاب مخ یې پرانیست او له ځانه سره یې خپل لیک لوست پیل کړ. خو سر یې نه په خلاصېدی. په کتاب کې شمېرې وې. دې تر 9 حساب زده و، خو نوره نه پوهېدله. اخر یې زړه ورته تنګ سو او لاړه د ونې پر تنه وغځېده. که ګوري لاندې د ځنګله ژوي د ځغاستې سیالۍ ته تیاری کوي. کیشپ شپېلک ووهي او ټول په ځغاسته سوه. بیزوګۍ هم ورټوپ کړ او له دوی سره په سیالۍ سوه. د زمري بچی لوحې ته وکتل، خپله لاره پیدا کړه او په ځغاسته سو. بیا سوی راغله، لوحې ته یې وکتل او خپله لاره پیدا کړه. خو کله چې بیزوګۍ لوحې ته راغله نو یوازې یې د 3 شمېره ویلی سوی. نوره نه پوهېده پر لوحه څه لیکلي او د شمېرو تر څنګ دا صفرونه د څه لپاره ورکړل سوي. ډېر وخت سرګردانه ګرځېدله. د ځنګله نور ژوي راورسېده، خو د بیزوګۍ پته نه وه. ګړی وروسته که ګوري له هغې خوا را روانه ده. ډېره خفه ده. سیالۍ یې بایللې. همزول یې د دې په لیدو په خندا سوه. بیزوګۍ پوه سوه چې حساب، لیک او لوست څومره مهم دی. په دې سبا پر وخت له خوبه پاڅېده. د ښوونځي بسته یې سمه کړه او روانه سوه. ښوونکي هم ښه راغلاست ورته ووایه. تر درس وروسته ټول ژوي د ځنګله منځ ته ولاړه او هلته یې لوبې وکړې.